سلامونه نیکله دوستانو نن ډیره مهمه موضوع ده هغه فامیلونو دپاره چې هغې ګرین کارت اخیستی دی که چېرته چا ګرین کارت اخیستی هم دی هغې دپاره هم مهم دی او که چېرته چا ګرین کارت نه وي اخیستی هغې دپاره هم مهم دی ځکه که چېرته چا ګرین کارت اخیستی دا حتمي لازمي باید دا کار اجرا کړي او که چا ګرین کارت نه اخیستی باید دا خبره په یاد ولري چې کله ګرین کارت یې واخیسته هغې نه وروسته باید دغه وظیفه اجرا کړي کله چې یو ماشوم د امریکا دایمي استوګنه ګرین کارت لري 14 کلنۍ ته ورسیږي د امریکا د مهاجرت د قوانینو له مخې ځینې مهم ګامونه شتون لري چې باید پورته شي دلته د هغو مهمو ټکو خلاصه ده چې تاسو ورته اړتیا لرئ د ګرین کارت بدلول یا ریپلیسمنت کله چې د ګرین کارت لرونکی ماشوم 14 کلن شي هغه باید خپل ګرین کارت بدل کړي او نوی کارت ته ترلاسه کړي د اصلي هدف دا دی چې په کارت کې د ماشوم عکس او لاسلیک اپډیټ شي ځکه چې د ماشومتوب د وخت عکس نور د هغې له اوسنۍ بڼې سره توپیر لري دوم کوم فارم باید ډک کړي تاسو باید I-90 فارم یا اپلیکینټ ټو ریپلیسمنت پرمننت ریزیډنټ کارت له لارې غوښتنه وکړئ دریم د فیسونو په اړه مهم ټکي دلته یو ځانګړی قانون شتون لري چې ستاسو پیسې مثال په کولی شي چې فیس مو معاف شي که د 14 کلنۍ له پوره کېدو وروسته غوښتنه کوئ تاسو باید یوازې د بایومتریک د ګوتو نښان فیس ورکړئ په هغه صورت کې چې ستاسو اوسنی کارت د 14 کلنۍ له پوره کېدو مخکې پای ته نه رسیږي وخت تاسو باید د خپلې 14مې کلیزې په جریان کې د 14 کلنۍ له پوره کېدو وروسته مګر د 14 کلنۍ له پوره کېدو مخکې د دې کار لپاره اقدام وکړئ څلورم د بایومتریک پروسه د 14 کلنۍ په پوره کېدو سره د USCIS لپاره لازمه ده چې د ماشوم د ګوتو نښان یا فنګر پرنټ او نوی عکس په خپل سیستم کې صاف کړي دا د امنیتي او پیژندنې د تایید لپاره یو قانوني ضرورت دی مهم یادښتونه که چېرته د ماشوم ګرین کارت هغه د 14 کلنۍ له پوره کېدو مخکې ایښودل شوی وي نو د قانون له مخې هغه باید د 14 کلنۍ له پوره کېدو وروسته په 10 ورځو کې د نوی کارت غوښتنه وکړي یعنې د ګرین کارت غوښتنه وکړي د سفر اسانتیا که د ماشوم ګرین کارت اپډیټ نشي ممکن د امریکا څخه بهر ته د سفر پر مهال یا بیرته راتګ کې له ستونزو سره مخ شي د تابعیت یا سټیزنشپ چانس که مور یا پلار یې د ماشوم له 18 کلنۍ مخکې د امریکا تابعیت سټیزنشپ ترلاسه کړي ماشوم په اتوماتیک ډول تابعیت ترلاسه کولی شي فامیلونه ستاسو بچیان د 14 نه عمرونه د 12 یا 10 یا 11 یا 12 یا 13 شاوخوا کې عمرونه دي او تاسو ګرین کارت اخیستی وي نو د 14م کال د کلیزې لمانځلو سره تاسو باید د ماشوم د ګرین کارت د خاطره تاسو باید ریپلیسمنت یا د هغې د ګرین کارت چې مخکې ما اخیستی دی د هغې د تبدیلۍ د خاطره باید غوښتنه وکړئ د هغې د غوښتنې د خاطره چې تاسو I-94 ته ضرورت لرئ نو هغې د خاطره زه بشپړ دا ویډیو مې جوړ کړی دی چې ویې ګورئ کوم شیانو ته تاسو ضرورت لرئ نو دوستانو تاسو ویډیو مو وکتل نو تاسو اوس کولی شئ چې I-94 فارم یا ریپلیسمنت ګرین کارت فارم چې دی هغه تاسو باید یو وکیل سره مشوره وکړئ که چېرته تاسو خپله ډکوی شئ ښه تر ښه دی کولی شئ مشکل نشته دی او که چېرته تاسو نه پوهیږئ او سیستم باندې نه پوهیږئ کوم شیانو ته ضرورت دی کوم شیان تاسو ضرورت لرئ چې باید وسپارئ نو د هغې د خاطره تاسو کولی شئ چې یو حقوقي وکیل سره وګورئ مشاورتي حقوقي وکیل سره وګورئ چې هغې ته دغه کیس وسپارئ نو دا په دې معنا دی که چېرته تاسو لورګانې وي که بچیان هم وي نو 14 کلن کېږي هغې نه وروسته تاسو د هغې که ګرین کارت وخت تیر ای او که نی نو تاسو د هغې د ریپلیسمنت یا د ګرین کارت د تبدیلو د خاطره غوښتنه وکړئ د USCIS لخوا نه دوی بیا USCIS لخوا نه تاسو غوښتل کېږي د ماشوم د بایومتریک اخیستلو د خاطره او د هغې عکس تبدیلولو دپاره یا اپډیټ کولو دپاره په سیستم کې ځکه هغه اوس په پخوانۍ څهره کې نه دی هغه په څهره کې تغییر راغلی دی د هغې په ګوتو کې تغییر راغلی دی د هغې په جسامت کې تغییر راغلی دی د هغې د خاطره تاسو دغه کار باید همدغې د خاطره وکړئ چې
هغه سره دا سیستم کې ثبت شي، هغه سره دا اپډیټ شي، نو هغه به وکولای شي چې تاسو دغه سیستم دغه په خپل سیستم کې تاسو د ماشوم هغه ټول نښانې صاف کړي او لاسلیک کړي. او مهمه خبره دا ده چې 14 کلنۍ د هغه لاسلیک اخلي، چې مثال هغه امضا کوي، هغه په سیستم کې ثبتېږي. دا څه دپاره دی؟ دا ستاسو دپاره ډېرې ګټې لري، ځکه که چېرته تاسو سفر کوئ کیدای شي په سفر کې تاسو لپاره مشکلات جوړ شي، او همداسې که چېرته تاسو دغه کوم امتیازات اخلئ د دولت څخه په هغه وخت کې هم کیدای شي چې د دغې له طریقه تاسو لپاره کوم مشکل جوړ شي د امتیازاتو د اخیستلو د خاطره. همداسې نور بینیفټ یې شته دي، چې مثال کله چې ماشوم 18 کلنۍ ته رسیږي یا مثال 14 په دغه وخت کې چې پارت ټایم د کار اجازه لري، په د کار د پیدا کولو په خاطر هم کیدای شي مشکل ورته جوړ شي. نو دا هغه ټول هغه سوالونه دي، هغه پوښتنې دي چې تاسو بیا کولی شئ چې د مهاجرتي وکیلانو نه وپوښتئ، هغوی سره کښېنئ، هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی دغه سوال تاسو دپاره حل کړي، ځکه دا ډېره مهمه ده. دا تر اوسه ماته هم زده نه وه چې دلته زما یو ملګری وطندار په همدغه مشکل کې ګیر شو، نو هغه چا نه بیا ویلي چې دغسې وکړئ. چې کله ما بیا انټرنیټ ته زه دغه لاړم او هلته معلومات مې وکړ، نو رښتیا هم دغسې وه چې هر ماشوم چې 14 کلنۍ ته رسیږي، هغې نه بعد تاسو په 10 ورځو کې باید ستاسو غوښتنه د ریپلیسمنټ ګرین کارت د خاطره باید USCIS ته ولېږئ. په دغه که چېرته په دې 10 ورځو کې تاسو ولېږئ، نو تاسو نه فیس هم نه اخیستل کېږي، یعنې کوم فیس چې هغې لري هغه هم تاسو نه اخیستل کېږي. که چېرته 10 ورځو نه وروسته تاسو لېږئ، نو بیا هغه وخت کیدای شي تاسو نه فیس هم واخلي. نو هغې د خاطره دا ډیره یو مهمه موضوع ده. دا ولېږئ دغه دوستانو ته، دا ملګرو ته چې هغوی فامیلونه لري، هغوی په امریکا کې اوسیږي، هغوی د دغې قانون څخه باخبر نه دي، نو کولی شي چې دا ویډیو په ګروپونو کې، په همداسې شخصي وټساپونو کې، مسنجرونو کې ورته ولېږئ، چې تر څو هغوی دغې موضوع څخه باخبر اوسي. زه فکر کوم چې دغې موضوع څخه هېڅوک تر اوسه خبر نه دي، او دا ډیره مهمه موضوع ده، ځکه تر اوسه ماته هم دا په پته نه وه، چې ما اوس همدغې زده مې کړه او په انټرنیټ کې مې سرچ کړه، ومې غوښته چې دغه ویډیو جوړ کړم تر څو زما خپله وطنداران همدغې څخه آګاهي پیدا کړي، ځکه چې زیاتره شیان چې دي په امریکا ده په انګلیسي ژبه ده، نو ډېری خلک دي چې په انګلیسي ژبه باندې نه پوهېږي، نو هغې د خاطره نو دغه ویډیو مې جوړ کړی دی. نو دوستانو نور ستاسو خوښه ده چې بیا چاته لیږئ، که چا سره شریکوئ، نو هغه بیا تاسو پورې مربوط لري. نو که چېرته ویډیو مو خوښ شوی، نو لایک، کمنټ، سبسکرایب مو هېر نه شي. د نورو دوستانو سره دا شریک کړئ تر څو د دغې څخه آګاهي پیدا کړي او د دغه څخه خبر اوسي. بیا هم مننه، ژوندي اوسئ. السلام علیکم.